قدرمنو سلامونه او احترامات. آی های پېښوره له تازه نه رښتیا شپه چشمې نه لګومه یوه اوږده موده پس بیا پېښور ته رالو په شانګله کې مې مرۍ بلکل پوغه ده. راشد بیګ راغستی دی. پښتونخوا ریډیو نه مو پروګرام ډي وي ډي وي ماښامه په ژوندۍ بڼه باندې سر ته ورسو. راشده ویښته مې غټ شوي دي شانګله کې هلته مې نه کټ کول ما وی چېرته کرونا مې ونه وي ګیرې لا پسې خراب کړم نه جانه نه راشده خبره ده کومه هسې کار دی وایي چې زلفې مې مه لنډوه مورې مار چې لنډی شي دوه ځلي خوله لګوي نه. اخره زما خو اواز په شانګله کې بوخ شوی دی هلته ژوند مستي شوخي پېښور دی نو زه دا پېښور به یې څه یاد ساتي چې په دغه تاوتریخوالي کې په دغه نفسیاتي مسایلو کې که یو څو ټپې راپورته کړو نو خوند به ونه کړي. ولې نه ضرور. نو اختر پرون تیر شو تا تر څنګلو پورې نن سرکلا سنا. اختر پرون تیر شو د بغدادو کونترو نن راغله سیلونه. اختر به بیا راشي که ژوند وي او له دنیا تلي خلک بیرته نه راځي او که د اختر په شپه رانغلې که ته ژوندی یې زه دې مړه حسابومه او د پېښور په میرو رکنو کور ته راځه به د ما بدنامه وینا. او د پېښور په میرو رکا د ګل نازکه یاره خدای به دې ساتینا او خدای دې زما که غونډې مونډې نو په سر به غونډې چلوم تا به ساتما او یار په دکن هم نه هېرېږي زه د وړې غونډۍ پناه شم هیر دې کړمه ګاډیه سر دې د ویشتو دی زما لالی دې په دکن ولاګونه اسمان هم پړق پړوق کوي راشده د بارانه د لږ خپه تېزه وخه او د ګل کېدو امید مې نشته جانان په ځمکه د ملتان کرلی یما او سترګې دا ستا سترګې زما دي آی های ما تا ته کله د یارۍ ویلي دینه سترګې دا ستا سترګې زما دي چې په ګاونډ دې لویدم نه دې غوښتمه او ته چې د پورې چم نه ګورې ماله پکار دي چې سرتوره ودرېږمه ته چې د پورې چم نه ګورې د ترورې لورې خلک نور ګمان کوي نه چار ګل د جنې ورک دی زار شما زار شما زار چار ګل د جیلې ورک دی ډیوه بلا ګرځومه پاڼې لټوم په بڼو پاڼې لټومه الله پاڼې لټوم په بڼو پاڼې لټومه چار ګل د جیلې ورک دی ډیوه بلا ګرځومه پاڼې لټوم په بڼو پاڼې لټومه نه نه بس دیو ته وایم مه راځئ زړګو داسې کار دی راشده له پاسه پړق پړوق دي په اسمان کې هغه لایټنګ او هغه قصې هم دي پېښور دی مونږ بیا رالو که خیري او انشاءالله پېښور به آبادو ژوند به جوړو او هغه څوک چې هغه ځان له خوشحالي نشي پیدا کولی اپرچونټي نشي کریټ کولی د هغه بیا د ژوند د تېرولو څه مزه نه راځئ د همت د جرأت لمنونه سي په تلاش کې نه په کار چې مونږ اوسو کدې ځان له خپله راجوړه کړو آی شابسي دا سړی جوړې راکوز شو که نه خیر د ده نه ورغاړې اوسه د ما نه لرې اوسه
اوهو یلکه بیا خو راغلی ډېره چې دا کرونا مې مو وایي څنګه جانانه خوشحاله سوکاله دی کوم ځای جانانه ته حسن ګړی کې وختات کې خدای حسن غړې کې دا په زمونږ یار دی نه په دې بارانه کې راکوش شو یعنې که اوس به څه کېږي اوس ته چې د پورې چم نه راشي په ما لازم ده چې سرتوره ودرېږم ستا د مینې موږ سره لفظونه نشته په دې ماښام کې په دې شپه کې خو دا د دې خام مینه ده څه به ویل غواړي څه خبرې کې یاره داسې کار چې زما خو ستاسو لیدو ډېر ارمان و ورشد بھائی ستا یو پروګرام مې کتلی او ستا د رور کویدن وه نو ما ته هغې کې پته لګېدلی چې ته ثوابې وې او د ده خو راته پته نه وه افسر بھائی او ما قسم چې اراده کړو تا نه به ثوابې درته مالته مې چا تپوس کوم هر کله په خیر راشي افسر له به هم ځو شنګلې ته او ثوابې ته به هم ځو نه دله به د ځي ته ځو چې دی دومره مینه کوي که نه دله به جانانه خوشحاله ماته پته لګېدلی وه دې چې هغه کټوه مټوه پخوله که بلکل ستاسو ډېر ارمان کړی پکې ډېر مننه کوم جانانه خوشحاله راته اوس قدرمنو دا د ولس مینه ده دا د قام مینه ده او ولس جانان که نو د ټول ولس جانان بشي که لږ په خپله ځمکه ودرېدي اسمان بشي خاد آباد او بریالي اوسئ